هره شپه چې تاسو اسمان ته ګورئ سپوږمۍ مو په متفاوتو بڼو تر سترګو کیږي. کله یې د بشپړ قوس په بڼه وینئ او کله هم د هلال. په دې ویډیو کې د سپوږمۍ د دې بدلونونو او مدار په تړاو یې خبرې کوو. سپوږمۍ په هرو 28 ورځو کې یو ځل د ځمکې پر شاوخوا راګرځي او لمر په طبیعي توګه یوازې د سپوږمۍ نیمه برخه روښانه کوي، لکه زموږ ځمکه. له ځمکې کولی شو یوازې د سپوږمۍ یوه برخه ووینو، هغه برخه چې د لمر وړانګې پرې لګیږي. د سپوږمۍ هغه برخه چې د لمر وړانګې نه پرې لګیږي زیاتره وخت د سپوږمۍ د تیارې برخې په توګه یادیږي، خو دا فرضیه سمه نه ده، ځکه چې د سپوږمۍ د خوځښت په مهال د سپوږمۍ ټولې برخې د لمر له وړانګو څخه برخمنې کیږي. موږ یو چې د هغو برخو د لیدلو وړتیا نه لرو. د سپوږمۍ د خوځښت د لا ښه پوهېدلو په موخه صفحه په 2 څانګو ویشو. د صفحې چپ اړخ ته د ځمکې خوځښت له نږدې څخه او ښي اړخ ته د ځمکې خوځښت له ځمکې څخه د یو لیدونکي په توګه وینو. کله چې سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ واقع شي، د سپوږمۍ روښانه مخ د لمر لوري ته وي او تیاره مخ یې د ځمکې لور ته، نو نشو کولی له ځمکې څخه سپوږمۍ ووینو. دا د قمري یا 9مې میاشتې پیل وي. د ورځو په تیریدلو او د سپوږمۍ د ځای د تغییر په ترڅ کې سپوږمۍ له ځمکې څخه د هلال په باریک شکل تر سترګو کیږي، چې دې ته هلال د ودې په حالت کې هم ویلی شو. د ورځې په تیریدلو سره د سپوږمۍ د 4مې برخې شکل ځان ته غوره کوي. وروسته نیمایي شکل او د ورځو په اوښتون سره په خپل مدار کې د خوځښت په درشل کې بشپړ شکل د ځان لپاره غوره کوي. او په دې ډول سره بشپړه سپوږمۍ په هلال او په پایله کې بیرته خپل لومړني ځای ته ستنیږي. د فضا له ډګره جالب او کره معلومات له سپیس انفارمیشن څخه